له ښوونځي محرومې دغه نجونې د فیروزکوه ښار په دې څنډه کې له لرې لارې درس ته غوږ نیولی دی. مهناز چې له نږدې 2 کلونو راهیسې له ښوونځي څخه محرومه شوې ده، د سلطان رازیه غوري ښوونځي زده کوونکې ده. هغه وایي له لرې لارې زده کړه اغېزمنه ده، خو نه د ښوونځي په کچه. موږ ډیر خوښ یو چې د رادیو له لارې ښوونځي درسونو ته غوږ نیسو. موږ غواړو چې سږکال د ښوونځي دروازې د نجونو پر مخ پرانیستل شي. دا د سرحد رادیو استودیو ده، هغه سیمه ییزه رادیو چې د زده کړې زمینه یې جوړه کړې ده. دغه رادیو په اونۍ کې 3 ساعته خپرونې لري چې پکې ژبپوهنه، ریاضي او ټولنیز علوم خپروي. سرحد رادیو همداراز د روانپوهنې په برخه کې هم یو خپرونه لري. تا زمانی که دخترای دانش آموز و دانشجو تر هغه چې نجونې زده کوونکي پوهنتونونو او ښوونځیو ته پرېښودل کېږي، موږ د زده کړې خپرونې د سرحد رادیو په وسیله د ښوونځیو او پوهنتونونو همکارۍ په لار اچولې. د ښوونځیو او پوهنتونونو زده کوونکي کولی شي په خپلو کورونو کې رادیو واوري او زموږ له خپرونو زده کړه وکړي. که از طریق امواج رادیوی ما پخش میشه و دخترای دانشجو و دانش آموز میتونن که در خانه هایشان رادیو را بشنون و از برنامه های آموزشی ما مستفید شوند. حق تعلیم مگیر، از معرفت دورم مکن، زنده د دې خپرونو مخه هغه نجونې دي چې طالبانو له ښوونځیو څخه محرومي کړي دي. غور کې د طالبانو مسئولین هم د دغو خپرونو هرکلی کوي. از این اقدام اینها رضایت هم داریم و این برای تمام مردم ولایت غور مفید هم است. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت ښځې له زده کړې او کار څخه منع کړي دي. د طالبانو دغو محدودیتونو سره سم د ازادي رادیو په ګډون ځینو رسنیو له 8 ټولګي لوړ نجونو زده کوونکو لپاره له لرې لارې درسي خپرونې جوړې کړې دي. ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف 6. د ازادي رادیو په درسي ساعت خپرونه کې له 8 ټولګي لوړ مضمونونه تدریس کیږي. در ساعت درسی جغرافیای صنف‌های 10، 11 و 12 تدریس می شود.